زرپاڼه علمي ادبي او ټولنیزه برېښنایي خپرونه. مټې بډوهلې وې، لمده خشته ټولګي ته راننوته. باران وهلې وه، کتابونه یې لمده وو. مخې تک سور و، باران ته غوسه وه. خپلې همزولې ورته مسکۍ مسکۍ کېدلې. هلکان زما لپاره چوپ ول. ما نه ورکتل. هغې به کله کله د سترګو له کونج نه پټ پټ راکتل او ځان مې بوخت ښودلو. زړه کې مې ویلې زړه مې در باندې یخ شو. همدغسې ښایي دې کې را باندې غږ کړ، یا لکه باران ته نه وځو. مال زما باران نه خوښېږي، ته ور ووځه. بېرته غلې شوه، شونډې یې بوسې کړې. ما موبایل را واخیست، پیغام مې ورته پرېښود چې نیمه ورځ مې په بس تمځای کې تېره کړه. ته خانه غرمه را روانه یې، دا پوه شوه چې خفه یم. دې سره یې زما خواته را وکتل، مسکا یې وکړه او یوه هوایي مچکه یې رانه واخیسته. زه یې ژوندی کړم.